بسم الله الرحمن الرحیم. بین نوح و قومه، د حضرت نوح علیه السلام د غي قوم په مابین کې خبرې اترې. بین په مابین نوح د نوح علیه السلام و قومه او قوم ده. کان الناس وو خلق يرونا چې خیال وو چې ان عبادت الاصنام بشک عبادت کول د بوتانو هی الحق همدک حق دی. یعنی اوی خیال داو چې یعنی پوجا کول دغی عبادت کول دا حق دی، او دغه وان عبادت الاصنام بشک عبادت د بوتانو هی العقل همدک عقل دی او دا عقل مندی ده. د خلکو خیالو چې د بوتانو عبادت کول دغه حق دی او د بوتانو عبادت کول دا عقل مندی ده. وکانو وو يرون داغي خیال چې ان الذي بشک هغه لا يعبد الاصنام چې نکي عبادت د بوتانو هو فی ضلالة هغه گمراهی و صفاحت او بیوقوفی کې دی. صفاحت بیوقوفی کمقلی کې دی. او دوی دا خیالو چې هغه کس چې نه کوي عبادت د بوتانو هغه په ضلالت په گمراهی او بیوقوفی کې دی. وکانو او یقولون ویل باغی قد کان آباؤنا وو زمونگا آباو اجداد یعنی مشاران یعبدون الاصنام عبادت بی کولو د بوتانو، فلماذا نو ولی لا یعبدها عبادت نکی داغ بوتانو هذا دا حضرت نوح علیہ السلام. نو دی ویل چې زمونگ مشارانو خو یعنی آباو اجداد چې وو اغی خو د بوتانو عبادت کولو، نو بیا ولی عبادت نکی دا اغی دا حضرت نوح علیہ السلام مبارک ولی عبادت بیا نکی. وکانو نوح علیہ السلام یرا چې پویده ان عبادت الاسنامی چې بشک عبادت د بوتانو ضلالتن دا گمراهی ده، وانه بشک عبادت الاصنام عبادت د بوتانو صفاحت بیوقوفی ده. نو حضرت نوح علیہ السلام مبارک پویدو چې عبادت د بوتانو دا گمراهی ده و عبادت د بوتانو دا بیعقلی بیوقوفی ده. وکان نوح علیہ السلام یرا پویده چې ان الآباء بشک آباو اجداد کانو وو فی ضلالتن پا گمراهی و صفاحتن او بیوقوفی کی، و ان آدم او بشک آدم علیہ السلام چې دی وهو واغا ابو الآبائی یعنی د پلارانو پلار دی. آدم علیہ السلام چې دی یعنی د نیکونو نیک پلارانو پلار. ما کان نو هغه یعبد الاصنام یعنی عبادت د بوتانو نکولو. نوح علیہ السلام مبارک پویدو چې آدم علیہ السلام چې دغه نیکونو نیکه یا پلارانو پلار دی چې هغه به عبادت نکولو د بوتانو، بل کان یعبد الله بلکې و هغه مبارک چې عبادت به کولو د یو الله. نو نوح علیہ السلام پویدو چې آبا و اجداد چې دی په گمراهی کې او په بیوقوفیو کې، او آدم علیہ السلام چې هغه د پلارانو پلار دی هغه عبادت نه کولو د بوتانو بلکې د باری تعالی عبادت کولو. وان القوم او بشک قوم فی ضلالة بگمراهی و صفاحت او په بیوقوفی، اذ یعبدون الحجاره چې عبادت کوي د کانو، ولا يعبدون الله عبادت نه کوي د الله الذي هغه الله خلقهم چې دی پیدا کړي. او دا قوم چې دی په گمراهی او په وقوفه کې دی ځکه چې دوی عبادت کوي د کانو عبادت خو کوي او عبادت نه کوي د الله
هغه الله چې دی پیدا کړی دی. قام نوح ادرد نوح علیه السلام مبارک فی القوم قوم ته یقول ویل چې باعلى صوته په اوچت आवाज سره ویل قوم ته ویل په اوچت आवाज سره یا قوم ای زما قوم اعبدوا الله عبادت کوي تاسو د الله مالکم نشته د تاسو لپاره من اله سو اله غیره غیر د دین یعنی یو الله د دین اله بل معبود نشته. انی بشک ز اخاف یریګم علیکم پتاسی باندې عذاب یوم عظیم عذاب یعنی دا غلوی ورځنا پتاسو باندې یریګم پتاسو باندې دا غلوی ورځ عذاب نزه یریګم. قال الملو ویلی سردارانو من قومه قوم د دینا یعنی دا غوی سردارانو ویلی انا بشک لنراک منګورو تعالی رفی ضلال مبین په گمراهی ښکارا کی مونږ ته په گمراهی کی ګورو. قال ویلی نوح علیہ السلام یا قوم ای زما قومه لیس بی ضلالت نیم ز په گمراهی کی ولکنی لیکن ز رسول یعنی لېږلی شوی یم رسول یما من رب العالمین یعنی د رب د طرف نه چې هغه العالمین د ټولو عالم رب دی. ویلی چې ای زما قومه زه گمراه نه یم او زه لېږلی شوی یما د هغه رب نه د هغه رب د طرف نه چې د ټولو عالم رب دی. ابلغکم رسوم ز تاسو ته رسالتی پیغام ربی د رب خپل و انصح او ز نصیحت کوم لکم تاسو ته و اعلم من الله ز پویږم د طرف د الله ما په هغه څه لا تعلمون چې تاسو نه پویږئ. ورته ویل چې زه تاسو ته پیغامات در کوم د رب خپل نه او زه نصیحت کوم تاسو ته او زه پویږم د الله د طرف نه ما په هغه څه لا تعلمون چې تاسو نه پویږئ.